د غزل څو شعرونه چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل الله خو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل الله خو مورجانې بیا راته شروع که په څنګل الله خو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل الله خو مورجانې بیا راته شروع که په څنګل الله خو مین په هر څه یم خدا دوه مې بلخاخ وختي یو میزان په غوږو خلګي او بل الله خو مین په هر څه یم خدا دوه مې بلخاخ وختي یو میزان په غوږو خلګي او بل الله خو او جو بل ارمان لا ترې دوا غواړم لاس یوچت کړما نو تا غواړم جو بل ارمان لا ترې دوا غواړم لاس یوچت کړما نو تا غواړم خدایا لوریانو لمرور ورکې کمزوري شوی یم امسا غواړم خدایا لوریانو لمرور ورکې کمزوري شوی یم امسا غواړم د وو زمکو اسمانونو خدایا په جړه ستړی شم خندا غواړم د وو زمکو اسمانونو خدایا په جړه ستړی شم خندا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم او چرته چې امن او رڼا ډوبېږي چرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي چرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي چرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي او څو شعر نور چې څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو دا مې وروڼه دي د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو دا مې وروڼه دي د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو زه رقیب او ریبار درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یوه کوڅه کې متفق شو زه رقیب او ریبار درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یوه کوڅه کې متفق شو ټولو مخ قبلې ته کړې دې پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو ټولو مخ قبلې ته کړې دې پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو ضرور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران به په جرګه کې متفق شو ضرور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران په جرګه کې متفق شو او کله ضرور کله د خوره وخی یو سړی پولې په سسکوره وخی کله ضرور کله د خوره وهي یو سړی پولې په سسکوره وهي لاس کې عکس د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي څنګه زما قاتلان نه پیژنې ما پسې چغې ستا د کوره وخي څنګه زما قاتلان نه پیژنې ما پسې چغې ستا د کوره وهي دغه مشر د نظم غوښتنه کړې ده ابرار صاحب وایي چې نظم ووایي نو زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالې سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی
یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و، چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې، نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه، یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه: راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه که. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه، نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو، نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویل: لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه. د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسویلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړه: ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی: نه، زمونږ په کور کې اورندار ته ځمه. په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي، نو دا به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او کومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي، نو دا به هم زما د دغې اورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړه: د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی: دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړه: د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی: دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو، زما په رور یې د چاقوانو غزارونه وکړل. زما رور مړ شو، فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه: ما ته څه مه وایې، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل: خان و مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې، په سپو مینه زه دې خاورې رې کړم.